بسم الله الرحمن الرحیم ومن اهل الكتاب او باجد ال کتابنا من هغه څوک دی ان تامنو کچری بار وکړي ته پاغه باندې بقنطارند پوره خزانه امانت ور سره کی دی یؤدیه نو دا کوي الیک تا ومنهم او زین د دوینا من هغه څوک دی ان تامنو کچری ادبار وکړي ته پاغه باندې بدینارند یوی روپی لا یؤدیه نو نه یدا کوي الیک تا الا ما دمت مگر چته همیشه علیه پسر دا غباندې قائما ولاړ ذالک بانهم دا زکات چې بشک دوی قالو وای لیس علینا نشتدی په مونږ باندې فلمینا په بار د امیانو کې په بار د مالونو د امیانو کې سبیل سګونا سملامتیا ويقولون اوای دوی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون حال دا دي چې دوی پوهیږي بلا ولنا ملامت او ګناشتا من اوفا سوک چې پوره کړي بعهده لوز خپل واتقا او پرهیزګار شي فإن الله نو بشک الله يحب المتقين خو خوي پرهیزګاران ان الذين بشک هغه کسان یشترون چې اخلي بعهد الله په لوز د الله باندې او ايمانهم او په قسمونو خپلو ثمنن قیمت قليلا لګ اولئک دغه کسان دی لا خلاق لهم چې نه به هیڅ برخه د ثواب د پاره د دوی فی الاخرت په آخرت کې ولا یکلمهم الله او نه به کوي خبرې د دوی سره الله ولا ينظر الیهم او نه به ګوري دوی ته یوم القیامت پورز د قیامت د رحمت په نظر ولا یزکیهم او نه به پاکړي دوی لره د ګناهونو نه ولهم او د پاره د دوی عذاب دی علیم دردناک وان منهم وبشک اشد دوینا لفریقا خامخ یوډلا یلونا چتاوی السنتهم جب خپل بالکتاب په کتاب باندې لتحسبوه د پارا چې ګمان وکړی تاسو په غی باندې من الكتاب د کتاب وما هو او حال دې چې نه دی هغه من الكتاب د کتاب نه خبر د کتاب نه ندی ويقولون اوای هو من عند الله دا د طرف د الله ندی وما هو من عند الله وحال دې چې نه دی هغه د طرف د الله نه ويقولون اوای دوی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون او حال دې چې دوی پوهیږي